د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د طالبانو څخه غوښتنه کړې چې باید موږ خبرې وکړو. احمد مسعود وایي زه غواړم چې له طالبانو سره خبرې وکړم، او احمد مسعود دا هم ویلي افغانستان کې باید ټاکنې ترسره شي. احمد مسعود وایي که په هغه ټاکنو کې طالبان هم بریالي شي نو موږ به یې ومنو. احمد مسعود ویلي دي یو ټولشموله حکومت باید په افغانستان کې جوړ شي او جنگ ته د پای ټکی کېږدول شي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وایي یوازې انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران نه وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان هم بریالي شي. د جبهه مقاومت مشر دا خبره پرون تاجکستان پلازمینه د دوشنبې کې د هرات امنیتي کنفرانس د 10مې غونډې په پای کې وکړه. دا 2 ورځنی کنفرانس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. پخوا به یې غونډې افغانستان دننه ترسره کولې. د انسټیټیوټ وایي چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نږدې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول، او دا هڅه ده چې د افغانستان سیمې او له سیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسي جوړونکو ترمنځ فکري اجماع رامنځته کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته د طالبانو تر ټولو سخت حکم دی چې د مشرتابه له خوا د اجرا کولو امر کیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا خیر چارې.